سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د خاوند او د میرمنې د جنسي اړیکو نیول د شا په طرف کې د اسلام د شریعت د مخې څنګه دي؟ آیا په دې کې وایي طلاق راځي او که نه؟ محترم وروره، د خپلې میرمنې سره د شا د خوا د طبیعي ځای څخه پرته بل ځای کې جنسي اړیکې نیول په اسلام کې په قطعي ډول حرام دي او ګناه کبیره ده او د لعنت سبب دي. پیغمبر علیه السلام وایي که چیرې چا دا کار وکړي تعذیراً چې دغه شخص ووژل سي. دا یو، او بل دا کار د انساني فطرت خلاف دی او سخت طبیعي زیانونه لري. که څوک دا کار وکړي سخت ګناهکاریږي، توبه ورباندې فرض ده او تعزیري سزا ورته ورکول و دغه شخص ته ورکول کیږي، خو نکاح نه باندې ماتیږي، طلاق نه راځي، خو سخته ګناه ده. لکه څنګه چې د لیواتت سخته ګناه ده، همداسې د نارینه سره د لیواتت، همداسې د ښځې سره لیواتت کول یا د شا د خوا څخه جنسي اړیکه ورسره نیول دا داسې سخته ګناه ده. در مختار سره د رد المحتار کتاب النکاح باب القسم، او همداسې فتاوی علمگیری کتاب الکراهیت باب الغائط والبول، او همداسې بحر رائق کتاب النکاح دغه الفاظ راخستی دي. او همدغه شخص دویمه پوښتنه کړې ده، وایي د خپلې میرمنې تیان یا سینو ته خوله وروړل یا رودل دا څنګه دي؟ محترم وروره، د خاوند دپاره د شهوت پر مهال د خپلې میرمنې سینو او تیانو ته خوله وروړل یا زبېښل و رودل مچول دا شرعاً جواز لري او دا د هغوی ترمنځ د حلال خوند اخیستنې برخه ده، په دې کې مشکل نشته، خو باید پوره احتیاط وسي چې د میرمنې شیدې د خاوند خولې ته داخلي او چیرې نسي. که په خطا کې شیدې چیرې سي، توبه دې ورباندې وباسي، خو نکاح نه باندې فاسدېږي، نکاح ته کوم ضرر نه رسوي، ځکه رضاعت شیدې ورکول هغه په ماشومتوب کې سته، هغه خپل مرحله لري، دلته په دې وخت کې پروا نه کوي، خو شیدې ځکه باید ونه خوړل سي چې دا د ماشوم حق دی. فتاوی قاضي خان کتاب رضا، او همداسې بحر رائق کتاب رضا همداسې وایي، او رد المحتار علی الدر مختار کتاب رضا همداسې الفاظ راخستی دي. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي د خاوند او د میرمنې د خوا د یو بل د شرمګاه مچول یا په خوله کې نیول. نن داسې پوښتنې راغلي دي چې په مجلس کې څوک ویلی نسي، خو لیکن یو څوک چې په ګناه کې واقع وي، په ګناه کې اخته وي، باید ځان په پوه کړي چې دا سخته ګناه ده، په دې باندې الله تعالی جل جلاله زموږ څخه خوابدی کیږي، موږ په ګناه کې واقع یو، نو ځان په خبرول دا ډیر ښه دی چې د ګناه کار څوک پرېږدي. محترم وروره، دا کار د کافرانو او حیواناتو نښه ده چې شرمګاه ته څوک خوله وروړي، شرمګاه زبېښي، د خاوند د میرمنې ده یا میرمن د خاوند ده، دا د مسلمانانو کار نه دی او د اسلامي اخلاقو او پاکوالي نظافت خلاف عمل دی. دا اوس کې ډاکټرانو هم دا ثابته کړې ده چې نن سبا چې ایډز مریضي پیښیږي د همدغه څخه پیښیږي. د فقهي اصل د مخې که د نجاست مزي یا ودي د تېرېدو ویره وي نو حرام دی، او که د نجاست ویره نه وي بیا هم د انسانیت او حیا خلاف عمل بلل سوی دی او مکروه تحریمی دی، حرام مکروه دی، ځکه خوله د ذکر، تلاوت او خوراک ځای دی، نه د نجاست ځای. دغه الفاظ یا دا خبره فتاوی هندیه یا فتاوی علمگیری کتاب الکراهیت نوازل هغه راخسته ده، او همداسې رد المحتار کتاب الحذر والاباحت، او فتاوی حقانیه 5 جلد کتاب الحذر والاباحت دا راخسته ده. او یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي د میاشتنۍ ناروغۍ یعنی حیض پر مهال د میرمنې سره د جنسي اړیکو حکم څه ډول دی؟ محترم وروره، د حیض
او نفاس. حیض هغه میاشتنی عادت دی او نفاس هغه حالت دی چې ښځې تولد وکړي، ماشوم پیدا کړي ښځه، نو دې ته بیا نفاس ویل کېږي. نو په دې حالت کې د میرمنې سره د مخ د خوا څخه جماع، جنسي اړیکه یا کوروالی کول په قطعي ډول باندې حرام دی. الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کې وایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخاطب کړی دی، وایي یسألونک عن المحیض قل هو اذن، وایي دوی ستا څخه دا مسلمانان ستا څخه د حیض په باره کې پوښتنه کوي، تورتوا چې دا اذی دی، تاوان دی، دا مریضي د مشکلات ایجادوي. نو تاسې میرمنې ته په دغه وخت کې مه نږدې کېږئ. البته د نامه څخه تر زنګانه در دغه ځای پورې، په دغه د زنګانه څخه تر نامه پورې په دې ځای کې باید جنسي اړیکه ټینګه نه سي، دې ځای ته څوک ورنږدې هېڅکله نه سي. دا مشکلات ته پیښیږي، مریضي هم تاسو ته پیښیږي او هم میرمنې ته پیښیږي. د نورو برخو څخه خوند اخیستل، په غېږ کې نیول په مطلق ډول باندې هغه جواز لري، پروا پکښ کې نشته. هدایه شرح البدایه مبتدی، کتاب الطهارت باب الحیض، او المبسوط للسرخسی کتاب الطهارت، او بدائع و صنایع په ترتیب شرایع کتاب الطهارت. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي په ګډه په لڅ حالت کې غسل کول، چې میرمن او خاوند دواړه په یو تشناب کې غسل سره کوي، دواړه لڅ وي، دا څنګه دی؟ محترم وروره، د خاوند او میرمن دپاره په یو ځای کې په داسې حال کې غسل کول، لمبېدل چې دواړه په بشپړ ډول باندې لڅ وي، شرعاً جواز لري، ځکه د هغوی ترمنځ ستر نشته. خو د حیا او ادب غوښتنه دا ده چې سړی په لڅ حالت کې غسل ونه کړي او ستر پټ کړي، یو لنګ وویي، یو نیکر واغوندي، نو دا ښه کار دی، ښه خبره ده. که څوک یوازې لمبېږي په تشناب کې، باید ستر یې پټ وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کوم وخت چې تاسو تشناب ته داخلیږئ، نو دا دعا وایاست: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الهي زه پناه غواړم په تا باندې د خبث و خبائث څخه. هغه پیرانان و شیطانان هغه په تشناب کې پټ وي، هلته ناست وي، نو کوم وخت چې انسان لڅ وي، د ده په عورت باندې بازی کوي. هغه صحیح البخاري باب الغسل الرجل مع امرأته، او په تاوای هندیه کتاب الطهارت الباب السادس فی الغسل، او حاشیه تحتاوی هم کتاب الطهارت کې همداسې خبره کړې ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.